د خوست ولایت له پیښو سره د مبارزې او آمادګۍ ریاست ته نوې ودانۍ جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. یا تعمیر چې په 2 پړونو کې جوړ شوی دی 14 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی. د ودانۍ پرانیستې مراسمو کې له پیښو سره د مبارزې او آمادګۍ وزیر ملا نور الدین ترابي وویل چې پلان لري د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پیښو سره د مبارزې آمادګي ولایتي ریاستونو ته چې ودانۍ نه لري نوې ودانۍ جوړې کړي څو ورسره په چارو کې لا ښه والی راشي. او نور 15 تعمیر دا اوس چې موږ یې افتتاح وکړله 15 داسې نور جوړ کړله چې سمنګانو کاپیساو او میدان وردګ د هغوی افتتاح مخکې شوې ده نن وسوله او یو په کندهار کې هغه هم پر جوړېدو دی. د 15 اوس جوړ کړي دي او 2 اوس تر کار لاندې لکه په روزګان کې او په لغمان کې او 6 نور په آینده کال کې منظور شوي دي. نو په پسې چې ټوله جوړ کړو او دا تعمیرونه موږ داسې جوړ کړي دي چې بل تعمیر ته ضرورت نشته. د یاد وزارت مسؤلین وایي چې دوی هر وخت پیښو ته په وخت رسیدنه کړې ده. دوی زیاتوي چې د پیښو سره د مبارزې وزارت په ټولو ولایتونو کې طبیعي پیښو له امله زیانمنو ته په خپل وخت رسیدنه کړې او هڅه یې دا ده چې په اړونده برخه کې خدمات په خپل وخت سرته ورسوي. دغه پروژه چې تکمیل شوه تقریبا د 14 میلیون افغانیو په لګښت باندې دغه پروژه تکمیل شوه د حوادثو ریاست. ان شاء الله چې له دې سره به د ریاست کارونه ډیر منسجم شي ان شاء الله او کارونه به هم ان شاء الله اصل فصل کې ان شاء الله زه اطمینان درکوم چې ښه به شي ان شاء الله. د یادونې وړ ده چې یاد شوی تعمیر کې یو ستر ګودام هم جوړ شوی چې پکې به د طبیعي پیښو له امله د زیانمن شویو خلکو د اولیه ضرورتونو د رسیدنې په موخه به پکې خوراکي او غیر خوراکي توکي ساتل کیږي.